بسم الله الرحمن الرحیم. الجزیرې ټلویزیون خبر ورکړی دی چې پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان نړیوال پروازونه د 48 ساعتونو لپاره لغوه اعلان کړي دي، مګر په پاکستان کې داخلي پروازونه کیدای شي چې وسي. تاسو پوهیږئ پاکستان ولې په داسې حساسو شرایطو کې چې د دنیا توجه ده ورته دغه ډول کارونه کوي. پاکستان چې هر قدم دی د خپل ځان د بقا لپاره، د خپلې خاورې د بقا لپاره ږدي او هر ډول کار ته دوی آماده دي. دا کار په دې خاطر کې چې دوی دنیاوالو ته وښیي، ځکه دوی نړیوال پروازونه لغوه اعلان کړي دي، داخلي پروازونه یې نه دي لغوه اعلان کړي. دوی نړیوال ته ښیي چې دوی مظلومه دي، دوی نړیوالو ته ښیي چې دوی ته هلته امنیتي ستونزې جوړیږي، دوی نړیوالو ته ښیي چې دلته د افغانستان له طرفه دوی ته خطر ده. یعنی دوی په یو وخت کې په یو غوښي باندې څو ښکاره کوي. یعنی دا څومره جالبه ده چې داخلي پروازونه دي او نړیوال پروازونه دي د 48 ساعتونو لپاره ځکه وځنډي چې د نړیوالو شورماشور جوړ شي په دا وخت کې چې پاکستاني پوځي رژیم په افغانستان باندې برید کړی دی. افغانستان کې له 450 زیات بېګناه خلک شهیدان کړي دي، 250 نه زیات زخمیان دي او دا داسې معتادین ول چې دوی درمنلې لپاره روغتون ته راغلي ول او هلته تداوي کېدل. او اوس دنیا په ده باندې خبره سوې ده، دنیا ور باندې بحثونه کوي، پاکستان له هرې خوا نه فشار لاندې ده. اوس نو په دې پلمه چې پاکستان دغه فشار له ځان نه لرې کړي، نړۍ ته ځان مظلوم وښیي او ووایي چې دوی ته امنیتي ستونزې جوړې سوي دي او دغه ستونزې طالبانو جوړې کړي دي یا TTP جوړې کړي دي یا نورې جوړې کړي دي. دوی په عاجله توګه باندې دغه د څو شېبې مخکې نړیوال پروازونه ټول لغوه اعلان کړل، اگر داخلي پروازونه یې شته ده. سلامونه، جوړ تازه. په دې غمجن ماحول کې، په دې سخت حالت کې چې په افغانستان باندې ډېر سخت وضعیت راغلی دی او له افغانستان له یو سخت وضعیت تېرېدونکی دی، یو د خوشحالۍ خبر همدا دی چې زموږ ستاسو ټولو خور اغلې هوسۍ اندړ د جرمني پارلمان ته نماینده وه او خوشبختانه چې افغانان یې تر څنګ ودرېدل او دغه نجلۍ د بریا تر څوکۍ ورسوله. اوس نو نور مسؤلیت د دې جوړیږي چې دا هلته شته افغانانو ته پوره خدمتونه وکوي او دغسې ملي مسایل چې راځي لکه اوس چې پاکستاني پوځي رژیم په افغانستان باندې بریدونه کړي دي، د دغه ډول بریدونو غږ باید د اروپا تر پارلمانه ورسوي، د جرمني تر مشرانو یې ورسوي، د نورو اروپایي هیوادونو تر مشرانو یې ورسوي، بلکې په ټولو نړۍ کې چې هغه بشري سازمانونه دي تر هغوی ورسوي، ځکه دی په ډېرې اسانۍ کولی شي د ټولو ته لاسرسی ولري. نو دا د ټولو لپاره یو بریا هم ده او یو بل غږ هم زموږ په اروپا کې اضافه څه چې د افغان ولس، د افغانانو هغه ستونزې او مشکلات تر هر ځای ورسوي. زموږ هیله همدا ده چې هوسۍ ته لومړی بریا مبارکي وایو او له هغې وروسته ورنه تمه لرو چې ټول ملي مسایلو ته باید انعکاس ورکړي او دغه بریا د افغانستان په خیر باندې تمامه شي. دلته جرمني کې چې څومره افغانان دوی سره همرسې او همکاریانې وکړي، څومره چې وس او توان او دې نه علاوه تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دغسې لویې پیښې کېږي، وړې پیښې کېږي او نوره دنیا ور باندې خاموشه وي. زموږ دغسې استازي کوي، زه باور لرم چې غږ به پورته کړي او خلک به اوري. زه کوشش کوم چې یو نیم ساعت وروسته هغلې هوسۍ په لایف کې ولرم له ځان سره، انشاءالله یوه برنامه به ولرو، تبریکي به هم ورکړو، غوښتنه به هم ورنه وکړو چې د افغانانو د غمیزه باید تر نړیوالو ورسوي.